अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوال، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په مزو کې به وي. عزتمندو نوی ویډیو کې درته هرکلی وي. عزتمندو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلي. نوښار سره تعلق لرونکي یو پلار ځان نشي په حالت کې راپاڅېدل او خپل درې بچي قتل کړ چې په درې بچو کې دوه زامن او یوه جنکۍ شامل. آیا دا ولې قتل کړل او د دې باره کې مرګرو مکمل معلومات یوسف جان راښکاره کړو. موږ به تاسو ته په دې ویډیو کې کتونه مخکې که تاسو زمونږ په د روشنی کلیک چینل کې نوی وئ نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. مرګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د نوښار سره تعلق لرونکي یو پلار ظالم راپاسې او خپل د ګل په شانتې درې بچي ډېر په بېدردۍ سره قتل کړل. یوسف جان سره انټرویو کوله او دا خبره پلار کوله چې زه د شرابو په نشي کې یم چې د هغې په وجه باندې د خبر نه او ما دومره غټ ظلم او زیاتی وکړل چې د بچي مې قتل. حالانکه د بچو زما شور کولو چې په دې په وجه باندې زه نشي کې یم نو ما باندې شور ښه نه لګېدو او دوی ته ما څو ځله وویل چې تاسو غلي شئ خو دوی نه غلي کېدل چې د هغې په وجه باندې درې زامن ما قتل کړل. یقینا چې ما ډېر غټ جرم او زیاتی کړی دی خو چونکې زه په نشي کې یم او زه په ځان پوه نه شم. مرګرو دا د ماشومانو د پلار خبرې. مرګرو که زموږ سوچ وکړو زموږ په معاشرې کې د منشیاتو د وجه ډېر زیات خاندانونه او ډېر زیات خلک تباه او برباد شول. نو حکومت ته پکار دی چې داسې قدم والي چې د منشیات او د نشي تماشې چې کوم مکمل ختم کړي ځکه چې زموږ معاشرې د ورځ په ورځ د دې د وجې تباه کېږي. امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښ شوي. ډېره مننه، شکریه.